بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ د کولوډرا نهم نمبر ویډیو ده او په دغه ویډیو کې به موږ وایو چې راځم کولوډرا کولاوم. په دغه ویډیو کې به نن موږ دا وایو چې موږ څنګه کولی شو یو دوه دانې اجسام یا object موږ رالو او سره یو ځای کوو. In this video we will discuss about how to combine two objects. So let's start the video. راځو ویډیو شروع کوم. فرض مثال زه یو ریکټنګل رالم، داسې مې یو ریکټنګل راواغست. اوکې، دې ته به زه کلر ورکړم، داسې پینک کلر ورکوم. اوکې، او دلته زه راځم یو بل دغه رالم الیپس رالم، دلته مې داسې یو الیپس راواغست. فرض مثال دلته مې داسې یو الیپس راواغست. صحیح ده. دلته راځم دې ته یو کلر ورکوم، داسې کلر. فرض مثال دې ته ورکوم یلو. دا راځم دلته دا راځم دې سره داسې کمباین کوم. اوکې، داسې کمباین کوم. تاسو خو سوچ وکئ که زه چېرته دا پیک ټول راواخلم او دې ته داسې حرکت ورکړم، نو ګوره دا کمباین نه دي. معنا دا چې د یو بل نه خوځېږي، له یو بل سره یو ځای کېږي نه. نو زه څنګه کولی شم دا دواړه دا ټول خپلو کې یو ځای کړم چې بیا سره ونه خوځېږي؟ نو دا سره کوم کولی شم. صحیح ده. نو ته به پیک ټول واخلي او پیک ټول نه به داسې دې نه به داسې یو دایره راکاږي. اوکې، څه وخت چې دایره راکاږي نو ته بیا دغه آپشن ته راسې، په کوم باندې چې زما دا ماوس دی دغه آپشن ته به راشي. دغه آپشن باندې ته کله کلیک کړي نو دا به څه شي؟ کمباین به شي. اوکې، نو که په دې حالت کې دې ته زه حرکت ورکړم، وګورئ دا کمباین شو. اوس سره بیلیږي نه بیلیږي. صحیح ده. زه دې ته کلر ورکړم، یلو کلر ورکړم. صحیح ده. دا خپل کې شي کمباین شو. اوکې، که زه راځم دلته فرض مثال زه یو پولیګان اخلم. صحیح ده. چې پولیګان مې واغست، دلته راځم دا هم دې سره چې کوم کمباین کوم، داسې یو سره کمباین کوم. بیا راځم پیک ټول لرم، پیک ټول مې واغست. اوکې، پیک ټول په ذریعه باندې دې یو سټار جوړوم، داسې یو سټار ته جوړوم. داسې دا زه غټ کړم، دا رالم دې ټول په ذریعه باندې دې نه داسې یو سټار ته جوړوم، داسې یا داسې یو سټار به ته جوړ کړم. صحیح ده. داسې یو سټار مې ته جوړ کړ. اوس رالم پیک ټول رالم او د پیک ټول په ذریعه باندې دا دلته ږدم. صحیح ده. دې ته کلر ورکوم لایک ګرین کلر مې ورکړ. اوکې، نو دا دې سره کمباین دی ګوره خوا کېږي. نو څنګه کولی شم دا دې سره شي کوم کمباین کوم. تاسو به دغه څنګه کمباین کوئ؟ تاسو به داسې کمباین کوئ چې پیک ټول په ذریعه به داسې راشئ، دواړه آبجیکټ په سره ونیسئ داسې، او په دې حالت کې به راشئ، په دغه نقطه باندې به کلیک کوئ. نو ګوره اوس کمباین شو. په دغه حالت کې تاسو وګورئ دا څه دی؟ کمباین شو، دغه آبجیکټ سره کمباین شو. اوکې، دلته راځم یو بل پولیګان اخلم، لکه داسې پولیګان مې واخیست. دلته راځم د شیپ ټولز په وسیله باندې شیپ ټول اخلم. شیپ ټول مینس دې په واسطه باندې تاسو اشکال ټاکلی شئ. صحیح ده. دې په ذریعه باندې داسې یا داسې یو شکل مې واخیست. اوکې، داسې یو شکل مې واخیست. صحیح ده. دې ته مې کلر ورکړ، لکه داسې کلر مې ورکړ. اوکې، دلته راځم زه یو بل پولیګان اخلم، داسې پولیګان اخلم. صحیح ده. او دلته راځم شیپ ټول اخلم او د شیپ ټول په واسطه باندې داسې یو ډیزاین ورکوم، داسې یو ډیزاین ورکړو لکه سټار، داسې پسې یو سټار. دلته راځم دې ته ورکوم کلر. اوکې، دلته راځم پیک ټول اخلم او د پیک ټول په واسطه باندې داسې ته ږدم، دې په دې منځ کې ږدم. نو زه یم یاره نه یار دا دې اوس دغه شي، وګورئ دا اوس خوځېږي. صحیح ده. معنا دا چې دا کمباین نه دي. اوکې، نو زه راځم دا کمباین کوم. دا به څنګه کمباین کې؟ راځم د موس په ذریعه باندې دا داسې نیسم. اوکې، او بیا راځم دلته لیکلي ګوره، دلته لیکلي combine object into a single object with common properties. که تاسو دې لیکنې ته وګورئ نو په دغه لیکنه کې لیکلي دي. دا که زه داسې وکړم دا موږ سره څه شو؟ کمباین شو. وګوره زما داسې یو ډیزاین ورکړ. دا اوس یو کمباین ډیزاین دی.
دا موږ سره یو کمباین ډیزاین دی تاسو دا کتلی شئ دغه یو ډیزاین موږ لاسته راوړو تاسو که وغواړئ هر رقم ډیزاین د دا رالم دلته ورکوم داسې یو ډیزاین صحیح ده اوس په دې وخت کې راځم دلته دا آبجیکټ کوم داسې کولی شئ داسې یو ډیزاین مې ورته ورکړم تاسو چې څه رقم ډیزاین وغواړئ هماغه شان ډیزاین تاسو ورکولی شئ څه رقم ډیزاین چې تاسو خوښوي نو زموږ ډېر یو شارټ ویډیو وه الله دې وکړي چې تاسو په دغه ویډیو نه ډېر څه زده کړي وي که زه راشم فرض مثال دلته یو ایلپس واخلم داسې یو ایلپس مې واخیست او دې ته مې کلر ورکړ فرض مثال دغه کلر ورکړم لایک ګرین ورکړم اوکې ګرین کلر مې ورکړ دا مې دلته سوري او دلته پیک ټول واخلم د پیک ټول نه پس به راشم دا وایي سرچ کړم ټچ کړم داسې صحیح ده نو په دې وخت کې داسې زه ماوس باندې داسې لیکل ښه راکاږم یا د ماوس په وسیله باندې دغه ټول سلیکټ کړم نو دغه ما ته دلته نور آبجیکټ هم راشي نور آبجیکټ ویلډ لکه د ویلډ په شان دغه کې کمباین آبجیکټ اینډ ټو ا سنګل کرف لیکل ښه ته ویل کېږي آبجیکټ وذ ا سنګل فل اینډ آوټلاین دغه ډیزاین تاسو یوز کولی شئ دغه ډیزاین یوز کولی شئ ټریم په نوم باندې ډیزاین دی انټرسیکټ دی دې په واسطه باندې کولی شئ دغه ډیزاین هم ورکولی شئ دغه ډیزاین هم ورکولی شئ دا هم ورکولی شئ او دا هم ورکولی شئ کوم ډیزاین چې تاسو خوښوي هماغه ډیزاین ورکولی شئ بیا دې ځینې راتلی شي دې ځینې ورته فرض مثال بارډر هم غټولی شئ بارډرس ورته غټولی شئ یا زه فرض مثال بارډر نه ورکوم نه وه که نه بارډر نه ورکوم نه بارډر ورکوم 0.5 ورکړه یا دلته راځم دلته ورته بارډر داسې کولی شي بارډر ورته داسې هم کولی شي یا زه یې سنګل هماغه شان ساده ښه ساده ورکولی شي نو تاسو چې څه رقم وغواړئ هماغه شانتې کولی شئ اوکې څه رقم چې ستاسو خوښوي نو زموږ ویډیو هم دومره وه والسلام